سلام ستړي مشئ وخت مو پخیر. افغانستان کې د کوکنارو پر کرخ بندیز معلوج به د کوکنارو بدیل فصل شي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو پر کښت له بندیز وروسته اوس ډیری کروندګرو د مالوجو کرلو ته مخه کړې ده. د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت وایي سږکال د پنبې په حاصلاتو کې 40 سلنه زیاتوالی راغلی. رسمي شمیرې ښایي چې سږکال دغه هیواد څه باندې 150,000 تنه پنبه صادره کړې چې له اړخه یې 233 میلیونه ډالر عاید ترلاسه شوی. خو پنبه د کوکنار ښه بدیل کېدی شي. زموږ همکار مامون درانی وایي د کندهار په 7 ولسوالیو کې هغه کروندې اوس د پنبې یعنې مالوچو کښتونو پوښلي چې 2 کاله وړاندې د کوکنارو کښتونه پر ولاړ وو. د راپورونو له مخې سږکال کندهار کې پر شاوخوا 2000 هکټاره ځمکه پنبه یعنې مالوچ کرل شوي دي. د کندهار د امان ولسوالۍ یو اوسېدونکی حاجي لالا وایي له خپلې تجربه کروندې نه یې 8 ټنه پنبه ټوله کړې چې د په خبره تر بل هر وخت کمساره پیداوار دی. خو وایي بازار یې لوېدلی دی. په د امان ولسوالۍ کې له تېر کال راهیسې خلکو ډېره پنبه کرلې خو بازار یې ښه نه دی او خلک یې اندېښمن کړي دي. موږ د پنبې د خرڅلاو لپاره د حل لاره غواړو. د پنبې په صادرولو سره به خلک په کار بوخت شي، فابریکې به فعالې شي او د ځمکې څښتن او بزګران یوه ټوټه ډوډۍ ولري او دا ناورین به پای ته ورسیږي. حاجي لالا پنبه د کوکنارو ښه بدیل بولي ځکه د ده په خبره د هغه پرتله خواري لږه په 15 ورځو کې 1 ځل اوبه غواړي او د للمې غنمو د فصل ټولولو وروسته پنبه د 2م فصل په توګه کرل کېږي. هلمند او کندهار چې د تریاکو تولید کې د افغانستان په کچه لومړی او 2م ځای درلود، اوس په دغه 2 ولایتونو کې د پنبې د کښت له ډېرېدو سره د پنبې دانې د پروسس شاوخوا 8 فابریکې فعالې دي چې وړاندې شمېر یوازې 10 ته رسېده. دا د دې ساعت مهم او وروستی خبر. تر بیا ښې چارې.